یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې. خو یعنې داسې ووایه چې داسې کور پکې نشته چې هغې کې یو نفر مړ یا یو نفر زخمي نه وي. داسې خلک دي چې پوه شئ کورونه ټول پکې غرق شو، بچیان فامیلونه دغلته یو کور دی چې ور پوه شي یو مور او پلار یې پوه شي وروره فقط یې زخمیان پاتې وو هغه یې وړه شیطانمېله تیاره کې او نور دلته فامیلونه هغلته مړه پراته دي یا تره بچیان یې هغلته مړه پراته دي. زما خپله تره زامن د کور غړي یا ماشوم پاتې یا کم زخمی مشر سپینګیره پاتې. د هر کور کې 10 8 15 40 شهیدان دي. بیلتای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو. ربه ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. ناوی ناسته وي بېغمه د خپل خوږ اشنا په تمه ناوی ناسته وي بېغمه د خپل خوږ اشنا په تمه چې اشنا یې راشي کور ته وي په وینو کې د غربت دونه په ختمه ده په دې خلکو چې د اوج نه زیاته که دوی اقتصاد ښه وی ځان ته یې پاخه کورونه جوړ کړي وي. دوی په دې ګټو کې د غربت او د عزت خپلې شپې ورځ سبا کولې او داسې شولل چې خپل کورونه پې ټول راوړانګېدل. د کور غړي یا ماشوم پاتې یا کم زخمی مشر سپینګیره پاتې. د هر کور کې 10 8 15 40 شهیدان دي. موږ به دا وایو چې یا ربه څه ستا رضا ده زموږ د مسلمانانو قبوله ده خو الله دې بیا داسې پیښې نه تکراروي د نړۍ په ټولو مسلمانانو. بس یو نوم ور باندې کېږدي خو خاموش وي حقیقت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت. افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه افغانان کړه سره وروڼه چې خو یعنې داسې ووایه چې داسې کور پکې نشته چې هغې کې یو نفر مړ یا یو نفر زخمي نه وي. زما خپله 2 زاړه مور پلار و هغې باندې خپله هم لوټې راولېدلې وې خو خدای پاک همت راکړه هغه یې مې ویستل او فلحال دغه د دې ځای خلک چې کوم دي داسې یو سړی پکې نشته چې متضرره شوی دی هم د اقتصادي لحاظ نه موږ کمزوري او اوس هم دلته مالي تاوان راغلی دی هم ځاني داسې خلک خراب شوي دي. داسې خلک دي چې پوه شئ کورونه ټول پکې غرق شو، بچیان فامیلونه دغلته یو کور دی چې ور پوه شي یو مور او پلار یې پوه شي وروره فقط یې زخمیان پاتې وو هغه یې وړه شیطانمېله تیاره کې او نور دلته فامیلونه هغلته مړه پراته دي یا تره بچیان یې هغلته مړه پراته دي. زما خپله تره زامن د سمسور دی دغه سوال نور یې خلاص کړه د بد حال د سمسور دی دغه سوال نور یې خلاص کړه د بد حال کوي